انسان کم حوصله پیدا کړای شوی ده. کله چې پر کړهو راځي نو ورخطا کیږي او کله چې کومه ښېګڼه ور په برخه کیږي نو په بخیلۍ لاس پورې کوي. او هغه کسان له دې نیمګړتیا نه ژغورل شوي دي چې لمونځ کوونکي دي، تل د خپل مانځه پابند دي، د هغو په مالونو کې د سایل او محروم یو ټاکلی حق دی. هغه کسان چې د جزا ورځ برحقه مني، هغه کسان چې د خپل پروردګار له عذاب نه ویریږي، ځکه چې د هغو د پروردګار عذاب داسې شی نه دی چې څوک ترېنه بېغمه وي. هغه کسان چې د خپلو شرمځایونو ساتنه کوي، پرته له هغو میرمنو یا له خپلو وینځو سره چې دوی د هغوی مالکان دي، چې له هغو نه په نه ساتنه کې څه پړه ورباندې نشته. البته څوک چې په دې سربیره نور څه وغواړي، همغوی له حده تېري کوونکي دي. هغه کسان چې د خپلو امانتونو حفاظت او د خپلې ژمنې لحاظ ساتي، هغه کسان چې په خپلو شاهدیو کې په رښتینولۍ باندې ټینګ درېږي، او هغه کسان چې د خپل مانځه ساتنه کوي، دغه کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسېږي.